افغانانو ته دوه د خوشحالۍ او پرمختګ خبرونه دا چې څه دي هیله دا ویډیو تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو سلام وخت مو نیکمرغه. لومړی خبر، سعودي عربستان په افغانستان کې یو روغتون او 100 مدرسې جوړوي. د سعودي عربستان سفیر وایي چې د دې هیواد به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي او ډیر ژر په افغانستان کې یو روغتون او 100 مدرسې جوړ کړي. د سعودي عربستان سفیر جسیم محمد الهادي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار سره دا خبرې کړې دي. د مشرانو جرګې د مطبوعاتو دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د سعودي عربستان سفیر جسیم محمد الهادي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار سره په لیدنه کې وویل چې هیواد د افغانستان لپاره د 15 پرمختیایي پروګرامونو او د 100 مدرسو د جوړولو لپاره بودیجه منظوره کړې ده. دویم خبر، ډیر ژر له ننګرهار کرغیزستان ته د تریشرو صادرات پیل شول. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګنۍ د جاوید افغان په نوم فابریکه کې جوړ شوي 8 ارادي تریشرې نن تاجکستان ته صادر شول. د هغه په خبره له یادې فابریکې د صادر شویو تریشرو شمیر 100 ته ورسید او ډیر ژر به کرغیزستان هیواد ته هم صادرات پیل کړي. د یاد هر تریشر وزن 1950 کیلوګرامه دی او هر یو یې 200,000 افغانۍ قیمت لري. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. تر بلې ویډیو چې ستاسو خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو پر لوی خدای سپارم. ښې چارې ولرئ.